سبا به باران نه وي. عمر خوړلې سړي د شنو تسبو اوږده اوږده لړونه اړول. استغفار یې زیات په کثرت سره ویل. د باران څاڅکي کوټه کې میلمانه ول. ژوندیو بچیو ته لکه د یعقوب دردېده. د کوچنیو په لاسونو راټول شوي پلاستیکونه یې اور ته اچول. د کوچنیانو د ویده کېدلو په موخه یې هغوی ته کیسې کولې. خپل وطن کې ورته ځان داسې ښکارېده لکه فلسطیني چې د اسرائیلو د ظلم ښکار وي. ماشومانو ته یې وویل اوس ویده شئ، سبا به له خیره باران نه وي، زه به مزدورۍ ته ځم.